د ښکلو دښتو شنو درو او دنګو غرو وطنه در باندې ویاړم د پتمنو نومیالو وطنه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند کونړ ولایت سفر وکړ. په دې سفر کې له محترم ملا صاحب سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست خیر الله خیرخوا، د کورنیو چارو وزارت مرستیال محترم صدر ابراهیم، د کورنیو چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار او یو شمېر نور مسؤلین ملګري وو. محترم ملا صاحب د ګډ پلاوي او ننګرهار ولایتي مسؤلینو په ملتیا د کونړ سیند د ناکامورا له لوري جوړ شوي کانالونه او یو شمېر نورو پروژو څخه لیدنه وکړه او مسؤلینو ته یې د چارو د لا ښه والي په موخه لازمې سپارښتنې وکړې. محترم ملا صاحب له کونړ سیند څخه د لیدنې ترڅنګ د ناکامورا په هڅو جوړ شوي کانالونه حیاتي وبلل او د رامنځته شویو نوښتونو له امله یې د مسؤلینو د هڅو قدرداني وکړه. درنه قربان شم د کږو وږو پګړو وطنه در باندې ویاړم د پتمنو